پاکستان به هغه ترهګرو سره چرې خبرې نه کوي د چا لاس چې د خلکو په وینو رنګ وي. افغان عبوري حکومت له پکار دی چې ترهګرو له اجازت ورنکړي چې د دغه هیواد خاوره د پاکستان خلاف استعمال کړي. د غیر قانوني خارجیانو د وستلو د دویم پړاو شروع کولو کار روان دی. د خارجه دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ هفتهوار بریفینګ. د پاکستان او روس اعلی فوجي او دفاعي چارواکو ماسکو کې په دفاعي تعاون خبرې د پاکستانی وفد مشري جنرال ساحر شمشاد کړي. غونډه کې د فوجیانو ترمنځ تکنیکی تعاون، د سیمې امنیت او ترهګري لعنت په ختمولو خبرې اترې. اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سره د چین سفیر ملاقات کې د سی پیک پر روان او دویم فیز پر راتلونکي منصوبو خبرې. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وایي د سی پیک په دویم فیز به کار نور هم تیزولی شي. باجوړ ضلع کې د خیبر پختونخوا اسمبلی سیټ پی کې 22 ضمني انتخاباتو لپاره پولینګ روان. د پی کې 22 سیټ د اسمبلی آزاد منتخب غړی مبارک زیب خالی کړی و. د پولینګ عمل سهار 8 بجې شروع شوی و. سوابای ضلع کې یو افسوسناکه پیښه، یو ورور 3 خویندې په ډزو وجلي. د ډزو په وخت 2 خویندې چوپ پاتې کېدو سره خپل ځان بچ کړي. پولیس وایي د یو خور په کویدن ملزم خوشحاله نه و. د ملزم گرفتارۍ لپاره لټون روان. او د موسمیاتو محکمې د ملک مختلف برخو کې د تیز هواګانو سره د نور باران امکان څرګند کړي. د خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالای پنجاب، کشمیر او ګلګت بلتستان کې به تیز هواګانو سره د باران امکان وي. دیر، سوات، کوهستان، شانګله، بټګرام، ابټ آباد، مانسیرا، هریپور، خیبر، مهمند، باجوړ، سوابای